ایرانی ځواکونه افغان خاورې ته ننوتي او پر افغان خاوره حمله کړې چې په ترڅ کې طالبانو په وړاندې سخت غبرګون وښود او د دواړو لورو ترمنځ جګړه ونښتل چې په پایله کې زیات ایرانی ځواکونه هلاک سول. دا چې جګړه ولې او څنګه رامنځته سوې او ایرانی ځواکونو څه غوښتل بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. نیمروز کې د طالبانو او ایرانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ نښته سوې. د افغانستان په سرحدي ولایت نیمروز کې ځایي سرچینې وایي تیر مازدیګر یعنی د مارچ په 9 د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د 1 ساعت لپاره وسلواله نښته وسوه. په زرنج کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې د نوم له اخیستلو څخه ډډه کوله مشال راډیو ته وویل چې په دې نښته کې له سپکو او درنو وسلو کار اخیستل سوی دی. د سرچینې په وینا نښته هغه وخت پیل سوه چې افغان کروندګرو د کنګ ولسوالۍ په سیخسور سیمه کې د یوه کانال د کیندلو کار پیل کړ، خو ایرانی سرحدي ځواکونو د افغانستان خاورې ته تر اوښتو وروسته د دوی د مخنیوي هڅه وکړه. سرچینه زیاتوي وروسته طالبانو د ایران د سرحدي ځواکونو پر وړاندې اقدام وکړ چې خبره وسلوالې شخړې ته ورسېده او د طالبانو یو موټر په اور هم سوځېدلی دی. ځینو نورو سرچینو افغان اسلامي اژانس ته ویلي په دې نښته کې د ایران 4 سرحدي ساتونکي وژل سوي، خو د طالبانو خواته د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ورکړل سوي. تر دې وړاندې هم د ایران د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ دې ته ورته نښتې سوي دي. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو کتل. تاسې د ایرانی ځواکونو د دغې حملې په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات را سره همدغه ویډیو کې کمنټونو کې شریک کړئ او د لا زیاتو او په زړه پورې خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.